په یو کلي کې یو ماشوم اوسېده چې نوم یې مینه و. مینه یو ورځ لوبې کولې چې په دې کې باران شو. باران کې هغې له یو طوطي راغی چې لوند شوی و. مینه چې طوطي ته وکتل له ځان سره یې راوستو او د باران نه یې بچ کړو او په کپړه باندې یې وچ کړو. طوطي او مینه دواړه ډېر خواږه ملګري شو. طوطي مینه سره ډېر عادت و او ډېره مینه به یې ورسره کوله. دوی به یو ځای باغ کې لوبې کولې. مینه او طوطي دواړه ډېر خواږه ملګري شو تر دې پورې چې د شپې به هم یو ځای څملاستل. یو ورځ مینه او طوطي دواړه بازار ته سودا دپاره تللي وو چې د بازار نه سودا راوړي. کله چې مینه سودا وکړله او واپسۍ کې راتله، په دې بازار کې یو ډاکو چې دوی پسې رولو شاته را روان شو. مینه ته چې کله پته ولګېده چې دا ډاکو ما پسې راځي، نو هغې رامنډې کړې. خو چې کله د بازار نه راووته، ډاکو پسې هم را روان و او خواله یې رانږدې شو او د مینه راټینګولو کوشش یې کوه. مینه چې څنګه منډه کړه، هغه ورپسې شو او مینه یې راټینګه کړه او په سوړه باندې په اوږه باندې کېنوله او واپس یې منډې کړې. طوطي دا منظر کتو. طوطي سیده کور ته را روان شو او سم تیز را ووتو. ژر د مینه خبره ای مور پلار له ورکړي. ای چې طوطي ولیدو نو پریشانه شو. طوطي ورته وویل مینه چا وتتوله. ای چې څنګه دا خبر واورېدو، منډه پنډه را روان شو. طوطي ورته لار سموله. طوطي ورپسې را روان و. په لاره کې به یو خوا بل خوا کتل چې مینه په کوم ځای وي. اخر یې هغه ولیدو او مینه یې ترې واخیسته او بیا یې په هغه باندې والو. باران شروع کړو او ښه خوش یې ورله ورکړو او سم توبهګار یې کړو چې بیا زموږ بچی نه تښتی. د ډېر روانو له پسه مینه خپل پلار په اوږه کېنوله او په کور ته په خوشحالۍ رالل. د مینه مور ډېره زیاته خوشحاله وه چې د طوطي په وجه د هغې لور بچ شوه. طوطي ته وویل پس مینه او طوطي د مخکې په شان په خوشحالۍ ژوند تېروو. که ځکه موږ ته دا سبق ملاویږي چې مرغان هم په مینه پوهېږي او احساس لري. تاسو که دا ویډیو خوښه شوې وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. Thanks for watching.